الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ګران محترمینو، دفاعي جهاد یو ابتدایي دی، یو دفاعي دی. دفاعي جهاد چې نفیر عام په فقه کتابو کې ورته وایي چې زموږ د نفیر عام په نامه هغه دا دی چې کافر پر یو مملکت باندې حمله وکړي. دا جهاد یوازې واره واره پر هغه کلي باندې فرض عین ګرځي. که چیرې هغه کلي دفاع نه سوای کوای، کمزوري وه یا تکاسل وکړي، نه کاوه د بغل پر کلي مصرف کړي، بیا د بغل پر کلي، بیا د بغل، بیا د حتی چې تر مشرقه تر مغربه پر خلکو فرض عین شي. ګرانو محترمینو، دا دفاعي جهاد یو خبرې ته دا ګورئ، دا نوې فتوا ده ډېره غټه، تاسې به ورته پام نه وي د دې خبرې چې مثلا خلاصېوه دغه ده، یوه بله نوې فتوا ده. دا دوې خبرې کوم. اول ګرانو محترمینو، دا د نړۍ په سطحه علماو، متبحرینو علماو هم دا فتوا ایستلې ده، فتوا یې کړې ده چې د فلسطین د غزې جهاد نن پر ټوله ملت اسلامي باندې فرض عین دی. حتی که چیرې فرض دی تر خپله وسه هر څه کوښښ کوي، هر څه په هره لار چې دفاع کولی شي کوي. بیا ولې پر فلسطین پر غزې باندې حمله کافرانو کړې ده. کافرانو چې حمله کړې ده د دوی په وسه یې دفاع نه ده. د بغل په دې سره فرض دی، هغه ابل ټول ساتل باید دی. ګرانو محترمینو، دا ظالمان بعضې دا خبره اوس په دغه کې منتشره کېږي ډېره، چې یو سلفي ملا راولاړ شوی دی، یو فاسق ملا راولاړ شوی دی، هغه داسې کړي دي چې وایي دا باچا یې هغه راولاړ شوی دی، دغه یې کړې ده، ماهده یې کړې ده، ماهده چې ماهده یې کړې ده، په ماهده د ده په مملکت کې جنګ شروع دی، وایي د فلسطین جهاد نشته. ګرانو محترمینو، دا یو فاسق ملا دی، دا یو داسې شی دی، د هغه د دوی دپاره بس خوا رقم دوی هم جوړ کړي، د ملا په شکل دوی علیحده خلک روزي. دا په هر تنظیم پورې چاړه لري یا په هر تنظیم پورې ځان تړي. دا سخته غلطي ده. هغه پر ټول نړۍ باندې جهاد فرض دی، ځکه منع یې څوک نشي کولی. دا د ټول د کافرانو د دنیا د سپور طاقت، دا داسې نه دی چې د اسرایل ورسره جنګ دی، د دنیا سپور طاقتونه ټول ورسره اتفاق دي، ټول هغه دي، حتی اوس یې عملي عسکر به داخله پکښې لري، که هغه پکښې داخل دي، که دا هم نه وي نو خو ټول تجهیزات و شیانې د دوی دي. نو دا اوس په ټوله یوه دا خبره چې څوک غلطه کړي، دا سخته غلطه ده. دوهمه خبره، دا آیات کریمه خو دا وایي هغه کسانان چې سره جنګ کوي تاسې هغه تجاوز مه کوئ، خدای پاک متجاوز کوونکي نه خوښوي. مراد د تجاوز کوونکو سره په دفاعي جهاد کې هغه دی چې د دوی سپین ږیري مه وژنئ، د دوی ښځه چې هغه زیاره یې نه وي مه وژنئ، کوچنی یې مه وژنئ، دا شیان یې مه وژنئ. بله یوه خبره، زموږ د دفاعي جهاد دا دومره فتوا ډېره غټه مهمه فتوا ده. دغه د اولې فتوا او د دویم فتوا په شان دم فرق وکړي. اوله خو دا پر ټول نړۍ باندې فرض شو. دوهمه خبره دا ده چې په زموږ علماو ټولو کتابو سطر په ګوټو لیکلي دي چې یو کافر پر مملکت باندې حمله وکړه، په هره نقشه باندې په هر شی دا ورسره روا دی، که په چم روپۍ جنیا اخلي، که فریب ورسره کوي. مثلا امریکایانو پر افغانستان باندې حمله کړې وه، په هر رقم فریب چې اسلام د دوی سره کولی، په هر چا مې د دوی سره مال اخیستلی شوی، د دوی سره هغه دلته کړې وای، ورسره په چنګه خطا ایستلي وای، هر ځای ورسره جایز وه. او یو دا دی چې ابتدایي جهاد وي. ابتدایي جهاد دغه ته وایي چې موږ ته فرض کړه زموږ د افغانستان خلک مجاهدین یا د پاکستان خلک مسلمانان هر څوک چې وي بل مملکت ته ځي باره د کافرانو پر ملک جهاد کوي، نو که چیرې هغه پاویزه نه ورغی، هر څه چې په شریعت کې د دوی مرګونه هر څه ورته جایز دی، مجاهد دی. او که چیرې په معاهده ورغی، یعنې پاویزه ورغی، هغو پاسپورټ یعنې واویزه یې ورکړه، دی چې ورغی بیا هر قسم خیانت ورسره ناروا دی. دا مسله د ټولو کتابو په اتفاق ده. لیکن اوس دا مسله شته ګرانو محترمینو، دغه مسله د هغه کافرانو په مقابل کې نشته چې اوس یې نړۍ پسې راخیستې ده. ګرانو محترمینو، دا نوې مسله ده، خامخا یې واخلئ، دا خامخا د ځان سره یاد کړئ. څنګه معنا؟ اوس امریکا او د امریکا د دوی سره چې هغه د ده انډیوالان دي، د ده ملګري دي، د ده ساتیان دي، هغو ټول راولاړ شو. هغه معاهدې چې د دویم جنګ جاري وروسته بین الملل جوړ شو، هغه مادې چې دوی امضا کړي دي چې مملکت خپل د ځان حفاظت لري، پر هغو ټولو دوی تېری یا مستقیم یا غیر مستقیم کړی دي چې دوی یې وکړي. اوس دوی دا شوه، د دوی په ټوله ملت په ټوله دنیا کې هغه دوی دا شوه، د ټولو مسلمانانو لپاره دوی دا شوه لکه د مسلمان پر ملک چې حمله وکړي، چې حمله وکړي هر چم په هر رقم چم چې ورسره کوي د دوی سره څوک دی، هغه جهاد دی، د دوی سره هر رقم چم جایز هم دی. مجاهد د جهاد نه وژنه، مجاهد ته کومه خبره ګناه ده. نو دوی اوس دا شوه، اوس که څوک په اویزه ورځي د دغه دپاره چې پر دوی حمله کوي، که په هره لار ورځي، په هر طرز معاهده چې ورسره وکړي، دا ټوله خپله څوک دی هغه جهاد دی. ځکه دغه د دوی عام دا نور کافران نه شم چې دا معاهدین یې باندې کوي، د دوی په لین کې د دوی ملګري د دوی سره چې معاهدین دي او د دوی سره تعهد کړی دی. اوس یې ټول نړۍ پسې راخیستې ده، دلته د بني اسرایلو ملګري وکالته، د بل چا ملګري وکالته، د بل چا ملګري وکالته، د بل چا ملګري وکالته، د اسرایلو
دا شان دا بالکل اوس دوی ماته کړل اوس په ټول دنیا کې د دوی سره دفاعي جنګ دی ابتدایي جنګ نه دی یعنې که څوک امریکا ته ورشي هلته پایلوزه ورشي خو چل ورسره وکړي وروسته پر امریکا هم دا وکړي دا بالکل جهاد دی دا بالکل مجاهد دی اوس ما درته وویل هغه په هغه صورت کې چې دوی خپل پر مایده ولاړ وي څوک په مایده ورشي بیا جهاد نه دی او که راولاړ نه سوله دوی دغسې که سړی په مثلا که فرض کړه هر کافر ملک چې دی که سړی بغیر اویزې په غلا ورشي بیا چې هره کمونې پکښې وکړي دا مجاهد دی او که پایلوزه ورشي دا کار ناروا دی خو دا د هغه چا دپاره نه ده که چې امریکا او د ده ماهدین دي دوی ټولو دا خبرې ماتې کړي په ټول نړۍ کې د ټولو مسلمانانو لپاره دا صورت ټول صورت داسې دي لکه د دفاعي جهاد په هر رقم چې هم چې ورتلای شي په هر رقم چې هم چې حمله پرې کولی شي په هر تر چې کولی شي په هر ډول چې کولی شي ټول جهاد دي ټول مجاهدین دي ګران محترمینو دغه سمه ده واورئ دا دویم فتوا هغه د اولې فتوا متعلق بحث وه هغه 240 صفحه دریم ټوکره دي محتار ښه په تفصیل راوړی چې په ټول نړۍ جهاد په داسې صورت کې پر ځای فرض دی خامخا بیا کوي په هره لار چې کوي هغه کار چا نه کول خپل تر وسه پرې هر چا نه کول دا ګناهکاره دی په دې کې بالکل د ګناه څخه څوک نه خلاصېږي که څوک په خبرو کولی شي که څوک په دعوت کولی شي که څوک په پیسو کولی شي که څوک په بدن کولی شي په هره لار خامخا په یو لار به ځان پکې شریک کوي او هغه د دنیا متبهرینو هم دا فتوا ورکړې ده نو موږ باسې د هغې د فتوا هغه تایید وکړي باسې په تایید کې بعضې خلک هغه نه پېژني د دغه دپاره هم دا وله او دومره فتوا چې ډېره ضروري فتوا وه هغه دغه هم درته وسوله نو الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې په یو لار د لارو فلفل زده غیر واړو والله سبحانه اعلم